أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. کښېنئ د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او غړیالۍ خاورې د شمالي پښتونخوا د پښتانه لر او بر افغان د ډېر تاریخي ښار مردان په دې چوک کې راغونډ شوو د پښتانه قام د ډېرو درنو ټبرونو درنو سپین ږیرو ځوانانو مشرانو کشرانو د مختلفو پارټیو کارکنانو او د پښتونخوا ملي عوام پارټۍ غړیالیو ملګرو زه له ټولو د مخه د مردان د غیرتي ولس د زړه له کومې شکریا ادا کوم چې دوی ډېر د بهادرو قربانو رنګه زموږ دا جلسې ته د قدر په نظر وکتل. بیا ټولو ملګرو ته چې د شاوخوا کلو رالل دا جلسه یې درنه کړه، دې جلسې ته یې درنښت ورکړ، موږ ته یې درنښت راکړ. خدای پاک چې تاسو ټولو ته احترام درکړي، خدای پاک تاسو ټولو ته درنښت درکړي. عزیزانو ورڼو، تر څو وینا مخکې د هغه ورونو څه خبره کوو چې زموږ د پارټۍ نه دي. دلته ډېر خلک به داسې ولاړ وي چې د پښتونخوا ملي عوام پارټۍ سره تعلق نه وي. ډېره ښه خبره ده چې تاسې راغلي یاست. ډاډه واوسئ، د پښتونخوا ملي عوام پارټۍ په جلسو کې قطعا موږ نورو سیاسي پارټیانو ته حتی د سر دښمن ته هم داسې خبره نه کوو چې په هغه سړی وشرمېږي، یا خدای مکه سپکه خبر، یا د کنځلو خبر، یا د ناروا خبر. تاسې راغلي یاست، د دې وطن درانه اوسېدونکي یاست، زموږ خبره د زړه په غوږو واورئ. تاسې هم دا حق لرئ که زموږ په خبره کې تاسې ته داسې یو خبره ښکاره سي، یا په دې ټوله جلسهګاه کې یو انسان ته داسې خبره ښکاره سي چې هغه خدای مکه د الله پاک د سپین کتاب قرآن کریم خلاف وي یا د شرع محمدي خلاف وي، موږ ته ووایاست، موږ پوه کړئ. زموږ د تاسې سره وعده ده په ټول ژوند یې ولا کوو. که چیرې خدای مکه داسې خبره وي چې هغه نیمګړې وي، تاسو شک پرې راسئ چې موږ چالاکي کوو یا د اکام ته دوکه ورکوو، په تاسې د خدای هم پسې، په تاسې د قرآن هم پسې. موږ ته ووایاست، موږ د دې قام خلک یو. مهرباني موږ ځان تر نورو پښتنو غیرتمند نه ګڼو. پښتون ټول مېړنی ولس، ټول خلک د غیرته ډک مړونه دي. نن موږ راغلي یو، نه د ووټو وخت دی، نه یو بس بل دی ضروري کار دی، خو ورونو ډېر خطرناک حالت دی. د پښتانه قام د دې ملک په یو داسې حالت کې موږ مردان له راغلي یو چې په دې ملک کې یو مستقل مارشالایي نظام ټینګ شوی دی. 4 جرنیلان د ملک ټولې فیصلې کوي. انصاف نومې شی په ټول ملک کې نشته. چې څومره لوی غل دی هغومره لوی سړی دی. قانون دا رنګه روان شوی دی. د غلو څه پوښتنه نشته، د ډاکوانو پوښتنه نشته، بس د جرنیلانو حکم دی چې کم سړی زموږ خبره مني هغه ښه پاکستانی دی، او چې کم سړی زموږ خبره نه مني هغه د ډبولو وړ دی، د وهلو وړ دی، د مرګ وړ دی، د سپکولو وړ دی. په داسې یو حالت کې عزیزانو موږ ته ښار ته راغلي یو. موږ چاته بد نه وایو، چاته سپکې نه کوو. پښتونخوا ملي عوام پارټۍ موږ د داسې فکر خاوندان یو چې موږ د آدم علیه السلام او د حوا نه بچو کې پر دې بنیاد قطعا فرق نه کوو چې څوک کومه ژبه وایي، څوک د کومې خاورې دی، د چا کم رنګ دی، دی د کم بر اعظم دی، دی د کم مسلک دی، دی د کم دین پیروکار دی. په قرآن کریم کې الله پاک وایي لا اکراه فی الدین، په دین کې زور نشته. دا ټول انسانان د رب العالمین بندگان دي، دا الله پیدا کړي دي. الله رزق ورکوي،
الله یې ساتي زموږ د چا سره پر دې بنیاد بدي نشته چې ته ولې د سپینې یا تورې یا ته ولې ډېرې لرې زه ولې لږ لرم. پښتونخوا وطن کې موږ خپلو کارکنانو ته دا وایو چې موږ د انسانانو منځ کې د ورورورۍ طرفدار یو، د عزیزګلوۍ طرفدار یو. موږ دا وطن دا خاوره دا خبره پښتونخوا ملي پارټي کوي چې پښتونخوا وطن لر او بر افغان له امونې ولې تر اټکه تر اباسینه دا خاوره موږ دې قام ته چا په خیرات کې نه ده راکړې. له امونې ولې تر اباسینه دا خاوره موږ دې قام ته چا په زکات کې نه ده راکړې. دا وطن موږ ته لکه بشیر خان وویل لیکلی تاریخ دا وایي چې دا وطن موږ ته د ډېرو معلومو نامعلومو بهادرو په لکونو شهیدانو او غازیانو د سر په قرباني پاته ده او زموږ دا وعده ده. پښتونخوا ملي پارټۍ زموږ دا وعده ده چې له امونې ونیسه تر اباسینه پورې د دې خاورې عزت، د دې خاورې د ولس عزت، د دې خاورې د خوندو د مندو عزت، د دې خاورې د انسانانو عزت پر موږ پور دی. موږ خامخا ساتو، دا زموږ فیصله ده. موږ چا سره بد نه کوو، چا ته بد نه وایو، لیکن هر هغه څوک چې پښتونخوا وطن ته د پښتونخوا وطن ولس ته پر دې باندې میشت انسانانو ته په چپ نظر ګوري، په سپک نظر ګوري او داسې یو اراده یې وي چې دی به پښتون افغان د ځان د در چوکیدار کي، مریی به یې کي او دی به لګیا وي په اټکو، په اوبو، په غمیو، په کویلو به یې مزې کوي. دا ارمان د هیڅ چا ولکه پوره سي، د هیڅ چا ولکه پوره سي. موږ عزیزانو دې دپاره راغلي یو تاسو سره جرګه کوو. ډېر خطرناک حالت دی. تاسو راډیوګان ګورئ، اورئ، تاسو ټلویزیونان وینئ. په جهان کې زورور لګیا دي د کمزورو قومونو مځکې نیسي. زورور لګیا دي په کمزورو قومو خپل رایه مني. زورور لګیا دي د کمزورو قومونو شتمنۍ په زور په رضا د ځان په مفاد کې اخلي. داسې یو حالت دی په ټول جهان کې د باروتو بوی دی. هر چیرې مړي روان دي، هر چیرې ظلمونه روان دي. نو وروڼو عزیزانو زموږ وطن هم ډېر قیمتي وطن دی. دا وطن د دې وطن وسایل، د دې وطن اوبه، د دې وطن پټرول، د دې وطن کویلې، د دې وطن زمرد، د دې وطن ځنګلونه دا موږ ته په اسانه څوک نه راپرېږدي. پښتانه متل کوي وایي د جګړې په ورځ اسونه نه تربیږي، هغه ورځ بیا هیڅ کار نه کیږي. وخت د چارې که ته په جماعت اسلامي کې یې جماعت اسلامي کې واوسه، که ته په جمعیت علماء اسلام کې یې جمعیت علماء اسلام وساته، که ته په مسلم لیگ کې یې هیڅ به ستا خوښه د زنده‌باد واوسه. لیکن یوه خبره باندې به ځان پوهوې که ته جماعت اسلامي یې، که جمعیت علماء اسلام یې، که پیپل یې، که ANP یې، که پښتونخوا یې، که په تبلیغ یې، که په یو جماعت کې نه یې، په یوه خبره به موږ ځان پوه کوو چې موږ د دې ټول کام عزت او خدای مکه بې علماء اسلام وساته. که ته په مسلم لیگ کې یې هیڅ به ستا خوښه د زنده‌باد واوسه. لیکن یوه خبره باندې به ځان پوهوې که ته جماعت اسلامي یې، که جمعیت علماء اسلام یې، که پیپل یې، که ANP یې، که پښتونخوا یې، که په تبلیغ یې، که په یو جماعت کې نه یې، په یوه خبره به موږ ځان پوه کوو چې موږ د دې ټول کام عزت او خدای مکه بې عزتي سره شریکه ده. او زموږ دا عزت او خدای مکه بې عزتي د دې خاورې د عزت سره تړلې ده چې پښتون وطن آباد نشي، چې پښتون وطن بچی د روا حیا د ډوډۍ خاوند نشي، چې پښتون وطن د واک خاوند نشي. پښتانه متل کوي وایي په یوه ګل نه پسرلی کېږي. د یوه ملا مولانا صاحب، ANP صاحب، پښتونخوا والا، تبلیغ والا په دې خبره ځان پوه کوي چې پښتون بې عزته وي د جماعت اسلامي منبر به یې بې عزته وي، چې پښتون بې عزته وي جمعیت علماء اسلام به بې عزته وي، چې پښتون بې عزته وي د ANP کارکنان به بې عزته وي، لیډران به بې عزته وي. د پښتانه د ګډ عزت دپاره، د دې وطن د ګډې مبارزې دپاره وطن عزیزانو دلته مشران خلک ناست دي،
ما ته شرم درېږي مشرانو خلکو ته زه لګیا یم خو مجبوري ده عزیزانو خبره دا ده زموږ عزت پر ډېر خطرناک ځای ولاړ دی نن په پاکستان کې د پښتانه مجموعي حالت ډېر خطرناک دی درې خانان پرېږده درې کارخانو والا پرېږده درې غټ زمیندار پرېږده عام ولس د عام ولس حالت دا دی چې د هیڅ پښتانه په کور کې 4 جوړې کپړې نشته یو سړی یو پښتون غریب سړی 4 جامې تصور نه لري او هیڅ سړی په خپل کور کې که د ده په کور کې 4 زنانې مور خور لور انګور هیڅ پښتون دا توان نه لري چې دې سیاسرو ته دې باعزتو پښتنو ښځو ته دې لوڼو ته 2 جوړې د چټ جامې په کال کې وکړي د دنیا نعمتونه مهرباني مردان بازار چرسده بازار د پاکستان ټول دکانونه د دنیا جهان د نعمتونو ډک دي کپړې شته تیل شته د خوراک شیان شته میوې شته غوښه شته لیکن د غریب ولت حالت دا دی چې هیڅ توان یې نشته چې یو څه یې رانیسي خپل بچي له یې یوسي په داسې یو حالت کې عزیزانو پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ نن دې ښار ته راغلې ده موږ د چا نه خیرات نه غواړو موږ د چا نه زکات نه غواړو خدای پاک دې د پنجابي وطن سره زر کړي پنجابیانو ته مبارک شه خدای دې د سندي وطن سره زر کړي سندي ته مبارک شه خدای دې د بلوچ وطن سره زر کړي بلوچ ته مبارک شه خدای دې د سرایکي وطن سره زر کړي سرایکي ته مبارک شه لیکن زما د وطن د پښتونخوا وطن اوبه د پښتونخوا وطن معدنیات د پښتونخوا وطن نعمتونه د پښتونخوا وطن اوبه بجلي پټرول دا د دنیا په هر قانون د دې ولس حق دی دا زموږ د کام دي دا زموږ د کام د بچیانو دي دا خبرې غلطې دي چې یو پارټۍ وایي زه تا ته روټي کپړه مکان در کوم بله پارټۍ وایي زه مهنګایي ختموم بله پارټۍ وایي زه لا قانونیت ختموم دا هیڅ نشي ختمېدی زموږ روټي کپړه مکان د سوات زمرد دي زموږ روټي کپړه مکان د شکردرې پټرول دي زموږ روټي کپړه مکان د کوټې کویله ده زموږ روټي کپړه مکان اباسین کابل او د سوات سیند دی دا به موږ حق کړو دا به موږ غواړو په خواست به یې غواړو په زاري به یې غواړو په جلسه به یې غواړو که مجبوره سو په شنه زور به یې غواړو خامخا به یې غواړو دې لپاره موږ راغلي یو موږ پاکستان نه ماتوو موږ د دې وطن د علماو سره لږ ګیله ده مولانا فضل الرحمن محترم دی پر ما دوست دی زما ګران دی قاضي صاحب ډېر محترم دی د دې وطن ټول علما دلته به د جماعت اسلامي د جمعیت علما اسلام د نورو پاټیانو خلک ولاړ دي د یو پښتون په حیثیت د پښتونخوا وطن د یو انسان په حیثیت د یو مسلمان په حیثیت زه د دې علماو نه پوښتنه کوم د مردان په ټولو جماعتونو کې چې علما ناست دي د هغو نه تپوس کوم د دوی د پاټیانو نه تپوس کوم چې مولوي صاحب ته توکل که پر قبله مخ ودرېږه اودس وکړه ما ته د دې خبرې جواب راکړه چې د خدای د قانون په رڼا کې د قرآن کریم د آیاتونو په رڼا کې د شرع محمدي په رڼا کې د سوات پر زمردو زما د بچیانو حق دی که د پنجابي د بچیانو حق دی زما پر اوبو زما حق دی که زما د بچیانو حق دی زما پر کویلو د چا حق دی قرآن کریم څه وایي مهرباني جزاک قرآن کریم څه وایي قرآن کریم 2 انسانان له دینه وباسي وایي دا د دین دروغجن دي دا په دین کې نه دي شمار قرآن کریم په آخري سورتونو کې 10 سورتونه چې دي بسم الله الرحمن الرحیم قرآن کریم کې ارایت الذی قرآن کریم تپوس کوي ارایت الذی هغه څوک دي هغه کم سړی دی هغه کم خلک دي یکذب بالدین چې دوی د دین دروغجن دي دین نه مني بیا یې په خپله قرآن کریم بیانوي فذلک الذی دوی هغه کسان دي یدعو الیتیم چې د یتیم دشمني کوي ولا یحض علی طعام المسکین او د غریب دپاره د ډوډۍ بندوبست نه کوي دا قرآن کریم وایي دا زه نه وایم دا پښتونخوا نه وایي قرآن کریم وایي چې د یتیم دشمني چې کوم سړی کوي او د غریب د ډوډۍ بندوبست نه کوي قرآن کریم وایي هغه د دینه وتلی دی موږ په عربونو ډالر پښتونخوا وطن د پاکستان په خزانه کې اچوي
د پاکستان خزانه کې زموږ د تمباکو ټیکس دوی ګرځوي، زموږ بجلۍ یې قبضه کړي دي، زموږ ځنګلونه یې قبضه کړي دي، زموږ اوبه یې قبضه کړي دي او موږ یې دې ته مجبور کړي یو. هېڅ موږ نه لرو، د دوو منګولو خواروي ته لګیا یو. په دا دوې منګولې دا اوس موږ د سیند په دوره وو. هغه سړي نه ما تپوس ونه کړ، نوم یې زما یاد دی. سړی راغلی و، سپین ږیری سړی و، 15 کلن 15 کلن. ما ته را تر غاړه وتی جوړ په خیر کاکا څال دی جوړې، نوم دې څه دی؟ ویل فلانی. ما د کوم ځای؟ وایي د باجوړ یم. ما دلته څه کار کوې؟ ول په مزدوري پسې راغلی. ما ول مزدوري څه شي کوې؟ ول پالش کوم. ما ول ښځه بچیان ول هغه په کلي کې دي، باجوړ کې. ما ول بل څه؟ ول بل څه نشته. څو وخت کېږي؟ ول 10 کاله مې کېږي. 10 کاله د 15 کاله سپین ږیری سړی و، که ما تپوس کړی وای نوم به مې در ښوولی و. بچیان دي شته وې، 3 بچیان لرم. یو په 11 جماعت کې دی، یو په 4 اووم کې دی، یو په 2 کې دی. بس کله په کال کې 2 میاشتې لاړ شم باجوړ ته، بیا راسم په دادو کې پالش کوم. زه د دې خلکو نه ملا نه تپوس کوم، د دې سیاسي لیډرانو نه تپوس کوم چې ولې د باجوړ دا سپین ږیری د باجوړ ښایسته وطن پرېښی په 10 کاله په دادو کې پالش کوي. په دې کوي چې د باجوړ په نعمتونو باندې تور ښاماران ناست دي، د سوات نعمتونه تور ښامارانو نیولي دي، د دیر نعمتونه یې نیولي دي، اوبه یې نیولي دي، جګړې روانې کړي دي او دا ټول یې په دې روان کړي دي. وایي موږ مسلمانان یو، انما المؤمنون اخوة. قرآن کریم وایي، ترجمې یې غلطې کوي. انما المؤمنون اخوة معنا دا چې ټول مسلمان سره ورونه دي، دا ټیک ده. انما المؤمنون اخوة معنا دا نه چې سواتیه ته لاړ څه کویلو کې مړ شه، ستا زمرود به زه وړم، خټکه ته ګرځه، بیرې خرڅوه، مالګې خرڅوه، ستا پټرول به زما وي، اباسین به زه بیا یم. اباسین یعنې موږ څنګه کام شو؟ موږ خوارۍ څومره برباد کړو. موږ دې ټول کام ورته کتل، دا ټول کام له مشرانو نیولې تر کشرانو، له تربیلې نه یې روغ اباسین بوته په غازي بروته باندې، او اوس یې په پنجاب کې بهیږي. چېرته په دنیا کې هېڅ چېرې هم دریابونه د بین الاقوامي لارو نه خلک نشي اړولی. په کور کې موږ دومره بد خلک یو، پر یوه چرګه سره وژنو، پر یوه غوا سره وژنو، پر یوه پشي سره وژنو، پر چرګ سره وژنو، پر سپي سره وژنو. روغ اباسین لاړ، موږ ناستو خوله مې وازه نیولې ده. او اوس پهلوان راغلی وردۍ اغوستې وه. یوه خبر زه تاسو ته کوم، کالاباغ ډیم، اباسین یا دریابونه، په دې کې جنوبي پښتونخوا ته هیڅ فایده نه رسي. جنوبي پښتونخوا د دریابونو نه اوچته ده، لیکن چونکې موږ پښتانه یو، دا د پښتونخوا وطن نعمتونه دي. نو کالاباغ ډیم چې نوښار یې مالک دی، په دې ملکیت زه ګډ یم. جنرال رالې ودرېده، ډېر د افسوس خبره ده. زه خواست کوم ټولو پښتنو ته په دې کې عزیزانو سوچ وکړئ. زموږ صوبایي اسمبلۍ د دې صوبې په دا کې هره پارټي وه، جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام، شیرپاو خان هم پکې ناست و، نور هم پکې ناست و. دې وویل چې موږ کالاباغ ډېر مخالف یو. د سند اسمبلۍ وویل موږ مخالف یو. بلوچستان اسمبلۍ پښتون او بلوچ په ګډه وویل چې دا نه جوړېږي. د درو قومونو اسمبلۍ ویل نه به جوړېږي. جرنیل رالی ودرېدی، جرنیل وایي چې زه کالاباغ ډیم جوړوم. جرنیل صاحب مهرباني وکړه، ستغې خبرې، سپکې خبرې، سختې خبرې، لاپې شاپې وهل دا په پښتو کې نشته. زموږ ګرد کام فیصله کړې ده، د ګرد کام جرګې فیصله کړې ده چې موږ کالاباغ ډیم نه منو. د سند کام فیصله کړې ده چې موږ یې نه منو. د بلوچ کام فیصله کړې ده چې موږ یې نه منو. ته جوړوې، ته ما په کام ملنډې وایې، په روغ پښتانه ملنډې وایې، په روغ سندي ملنډې وایې، په روغ بلوچ ملنډې وایې. نو موږ بیا حق په جانب یو چې موږ دا ووایو چې د چا پلار کالاباغ ډیم نشي جوړولی، هېڅوک یې نشي جوړولی. زما علي خان وو، لطیف افریدی وو، شیرپا وو، په زرګونو پښتانه وو. موږ دا کلکه وعده کړې وه چې کالاباغ ډیم به نه پرېږدو. بل څوک هغه وعده پالي کې نه پالي. ولې بیا نه پالي؟ موږ خواست کوو، عوامي نیشنل پارټۍ ټولې رهبري ته خواست کوو، AID ته خواست کوو، د جماعت اسلامي ملګرو ته خواست کوو، د جمعیت علما اسلام ملګرو ته خواست کوو چې د کام ننګ، د کام سیالي، د کام پر سر جګړه دا د یوه سړي کار نه وي، د یوې پارټۍ کار نه وي. دا به ټول کام کوي، بل څوک یې کوي کې نه کوي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ بچیان به پر وطن داسې قربانېږي لکه پتنګان. د
بالکل د پښتونخوا پارټۍ بچیان به د وطن په هره جګړه کې د سر قربانۍ ته تیار وي. دې دپاره موږ راغلي یو. دا اوس موږ لاړو سیند ته، په سیند کې سیندیانو سره وګرځېدو، دا دو لاړکانه، جامشورو، ښکارپر، ټول پونم موږ دا فیصله وکړه چې هلکه دا سړی لیونی شوی دی، دا د قومونو جرګې نه مني، دا د جرګو فیصلې نه مني، دا د هغه په توان نه پوهېږي. نو عزیزانو پونم دا فیصله وکړه چې پر 21 تاریخ د کالاباغ ډیم خلاف، د ګرانۍ خلاف، د دې درواغو غلاو رشوتخورۍ خلاف، په وزیرستان کې د غریب وزیر ولس خلاف چې کوم ظلمونه روان دي د دې خلاف پر 21 تاریخ پونم په ټول پاکستان کې د هړتال اپیل کړی. دکان به هم بند وي، لاریانې به هم بند وي، موټران به هم بند وي. دې کې عزیزانو موږ خواست کوو ټولو پارټیانو ته، تاسو ته خواست کوو په دې کې به عزیزانو کومک کوئ. دا جګړه 21 تاریخ پونم په ټول پاکستان کې د هړتال اپیل کړی. دکان به هم بند وي، لاریانې به هم بند وي، موټران به هم بند وي. دې کې عزیزانو موږ خواست کوو ټولو پارټیانو ته، تاسو ته خواست کوو په دې کې به عزیزانو کومک کوئ. دا جګړه روانه شوه، پښتونخوا وطن موږ له چا مخکې وویل موږ له چا خیرات نه غواړو، موږ پاکستان ماتول نه غواړو، موږ ته چې څوک سره کوي ځان ته دې ورکړي. نن په اخبار کې د سراج الحق صاحب یو بیان انګریزي اخبار کې صوبایي اسمبلي ممبر چې د جماعت اسلامي هغه داسې خبره کړې وه چې کالاباغ ډیم یو ټکنیکل خبره ده. ټکنیکل معنا د استادۍ د استادکارۍ خبره ده، انجینرانو خبره ده. پر دې دي جرنیلان د اسمبلۍ سره خبره وکړي. موږ داسې نه وایو، قطعا داسې نه ده. سراج صاحب تا دپاره موږ احترام لرو، ته موږ د وطن MP یې، ته د یو قدرمنې پارټۍ ممبر یې. کالاباغ ډیم ټکنیکل منصوبه نه ده. کالاباغ ډیم د پښتانه پر اوبو د پنجاب د مستقلې قبضې منصوبه ده. کالاباغ ډیم ټکنیکل منطقل هیڅ نشته. کالاباغ ډیم چیرې جوړیږي؟ وایي پاکستان ته د غنم ضرورت دی. درواغ وایي. زه فرض که دا خبره سخته کوم چې جنرال صاحب ته او ستا حکمرانان درواغ وایاست. ته غنم غواړې، جوړ که پر خوشحالګړ ډیم جوړ که، پر خوشحالګړ یې جوړ که. دا خټک غریبان به هم آباد شي، دا د کوهاټ للم به هم آباد شي، لاندې پر بنو یې جوړ که، بل جوړ که، پر ډېره اسماعیل خان یې جوړ که. موږ پښتانه و ټول هندوستان ته و ټول پاکستان ته مفت غنم ورکوو، مفت یې ورکوو، ډیمونه موږ ته جوړ کړه. که د غنمو مسله ده، که د بجلیو مسله ده، جاپانیانو شرپا ماته وی چې ماته جاپان والا ویل چې پر سوات باندې موږ تاسو ته واړه دومره دغه جوړولی شو مشینان چې 50,000 میګاواټ بجلی پیدا کولی شي. نو که د پاکستان بجلی په کار ده، پر سوات دې جوړه کړي، زموږ وطن به روښانه کړو، نور به یارانو ته اسیم دی وړي وربې په خیر وي. او که غنم یې په کار دي، نو ولې یو سکر بیراج پر خوشحالګړ نشي جوړېدی؟ ولې یو ګډو بیراج بنو والا ته نشي جوړېدی؟ ولې یو بل بیراج در دغه لاندې نشي جوړېدی د اسماعیل خان پورته؟ خبره د عزیزانو دا ده. د اوبو حساب رحیم صاحب بیان که پاکستان سره اوبه نشته. پاکستان سره ټولې اوبه د پښتونخوا وطن دي. 114 میلیون ایکړ فوټ اوبه چې کالاباغ پر خپله لار به یې ده، دا تر خیرآباد تر پله وتې. 114 میلیون، 114 درې به کټ کړو، 110 میلیون. 110 میلیون معنا دومرې اوبه چې 22 کروړه جرې به ځمکه، 22 کروړه جرې به ځمکه باندې یو فوټ اوبه ودرې. دا یو هر کال د پښتونخوا وطن د خیرآباد وباسي. په دې اوبو کې پاکستان تقسیم کړی دی. وایي په دې اوبو کې به په 100 برخې کې تر قیامت تر ورځې پورې 8 برخې د پښتانه، نورې به ټولې پنجاب، سند، سرایکي والا او دا خلک لګوي. نو جزانو د کالاباغ ډیم منصوبه اسانه منصوبه نه ده. دا د پښتانه وطن د اوبو د قبضې منصوبه ده. نو عزیزانو تر وخته مخه په کار دا دی چې موږ عزیزانو سره ملګري سو، سره پوه سو، عقل سره شریک کو، پوه سره شریک کو، دس سره شریک کو، حس سره شریک کو، همت سره شریک کو، او په روغه جوړه د خپل کام دا وطن د دې اوبو د بربادۍ خلاص. بله خبره عزیزانو دا ده
پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ وایي څه زموږ مقاصد څه شي دي موږ غواړو څه موږ دا غواړو دا وخت په پاکستان کې پښتون وطن په 4 ټکړو کې تقسیم دی پرله پورې پراته پښتانه مځکه یې لکه رحیم صاحب وویل تر ټول پنجابي ډېره ده تر ټول سندي ډېره ده تر ټول بلوچ ډېره ده لیکن دا کام یو واحده اسمبلي نه لري موږ دا غواړو پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ چې دا صوبه د جنوبي پښتونخوا پښتانه د میاوالي او اټک پښتانه دا ټول په یوه صوبه کې راجمع شي او د دې صوبې نوم د پښتون کام د جرګې په خوښه یا پښتونستان یا پښتونخوا یا افغانیه شي او دا د دې کام صوبه شي دویمه خبره دا ده عزیزانو چې موږ غواړو چې د قرآن د قانون پر روی د اقوام متحده د قانون پر روی د انسانیت د قانون پر روی زموږ پر نعمتونو باندې دا خبره ما تېره جلسه کې هم کړې وه نن به یې بیا وکړم قرآن کریم کې الله پاک چې انسانانو ته وایي چې یاره ته ولې ناشکري کوې ما تا ته دا شی در کړی دی ما تا ته دا شی در کړی دی ما تا ته دا شی در کړی دی فبأي آلاء ربکما تکذبان ته به زما کم کم نعمتونو دروغ ګڼې نو عزیزانو په سوره رحمان کې چې الله پاک کم نعمتونه پیدا کړي دي هغه ټول نعمتونه پښتونخوا وطن کې شته لیکن موږ وږي یو موږ بچیان وږي دي 2 جوړې کپړې حق بچی نه لري مور یې نه لري خور یې نه لري او چې څه وخت موږ د حق خبره کوو چې د موږ سره حق وکوئ انصاف وکوئ حضرت عمر دلته خلک د اسلام خبرې ډېرې کوي زموږ عزیزان حضرت عمر خلیفه و ده وویل که د دجله پر غاړه یو سپی د لوږې مړ سو زه یېرېږم چې خدای به ما نه تپوس وکړي چې یا عمره ته خلیفه وې د دجله پر غاړه سپی مړ شه د لوږې نن حالت دا دی موږ کام تر ټولو غني کام تر ټولو بهترین کام غړیالی کام لمنځو والا کام تهجدو والا کام روژو والا کام ټوپک والا کام قیمت والا کام لیکن زموږ په وطن کې عزیزانو لوږې او سپږ دي سهار ماښام موږ په تکلیف اخته یو ټول کام مزدور دی ټول کام ورک دی مسافر دی پیغلې نجونې د ځوانانو په انتظار باندې سپین سرې شي بوډاګان سپین ږیرې ومندې د مسافرو بچیانو په انتظار ژاړي په 15 کاله کې زموږ بچیان لکه مسافر مرغان کلي ته راځي او چې بیا موږ دا وایو چې موږ سره انصاف وکئ موږ سره حق وکئ زموږ حق راکئ وایي رو خبرې کوئ پاکستان ماتېږي یاره که په حق غوښتلو پاکستان ماتېږي خدای د دې لمر پرېوتلو مخکې مات کړي هلکه موږ حق غواړو پاکستان ماتېږي فارسي کې وایي من چې مې سره یم تنبوره مې چې مې سره یم زه څه وایم تنبوره مې څه وایي زه هم زمړی زه دې مړ کړم زما یې حق راکړه زما اوبه را پرېږده ما سره انصاف وکړه ما سره مسلماني وکړه ما سره عدل وکړه دی وایي دا خبرې به نه کوې یعنې څه معنا دا چې پښتون پالش والا د جرنیل صاحب خوښ دی پښتون ډریور یې خوښ دی پښتنه پرېغلی لڅې پښې خوښه ده پښتون بچی د کبابي پر دخان مزدور خوښ دی او پښتون به دا حق نه لري پنجابی په یو خبره به ځان پوهوي او ښه به یې پوهوي ښه یې زړه ته واچوه داسې پاکستان تر قیامته در سره چلو چې کم حق ستا پلار لري زما پلار به یې لري چې کم حق ستا مور لري زما مور به یې لري چې کم حق ستا خور لري زما خور به یې لري چې کم حق ستا واړه بچي لري زما واړه بچي به یې لري مهرباني او داسې پاکستان چې ستا پلار به جرنیل ریټایر کېږي زما پلار به چوکیدار ریټایر کېږي ستا مور به ډاکټره ریټایر کېږي زما مور به د غوا په غوجل کې ګرځي ستا لور به په پروفیسره وي زما هغې به 2 جوړې د چیټ جامې نه لري ستا بچی به په ایچسن کې سبق وایي زما واړه بچي به د سهار وختي د کچرې په ټپ کې دغه جوړوي پر دې پاکستان والله که خوند رانهول والله که دا پاکستان دغه هېڅ کېده ولې به داسې ته چیشت در ما چیشت تا نه زه خیرات نه غواړم تا ته ستا وطن حواله کوم ته پر ما ولې یالا وایې ته تر ما ښکلی یې ستا پلار تر ما ښکلی دی ستا پلار زما در پلار ښه لمونځ کوي ستا پلار زما در پلار ښه تباره ویلی شي ستا پلار زما در پلار ښه چربۍ ته ویلی شي ستا پلار زما در پلار ښه ټوپ ویلی شي ستا مور زما تر مور ښکلې ده په تا کې څه د پلاني مرغه بڼه ده چې ته به مزې کوې زه به دغه یم دا نشي کېدی او بیا دا اخبارونه لاسونه مه ډبوي
اخبارونه د پاکستان اخبارونه چې راوالی عزیزانو دې خبره توجه وکړئ پاکستان اخبارونه چې راوالی پټان سودخور پټان اجرتي قاتل پټان بچوں کو اغوا کرنے والا یا لکه د چا مور چا وړې ده چا سره چا څه کړي دي پټان بس سودخور دا نشي کېدی دا نومونه به خلک نه اخلي پاکستان څوک چلوي داسې به چلوو چې پاکستان کې به قومونه برابري د هر قوم به پر خپلو نعمتونو باندې خپل واک اختیاري د هر قوم د بچي لپاره به د علاج بندوبست شي د ښځو دپاره به احترامي مسافر به دلي کارخانې به د هر قوم بجلیانې به دغه قوم په خدمت کې د هر قوم دپاره به د نوي ژوند ټول وسایل او یوه خبره څه واضح ښکاره د پاکستان پوځ جنرال مشرف نه هر فوجي د پاکستان فوجیان به د پاکستان په سیاست کې قطعا هیڅ قسم مداخلت نه کوي جاسوسي ادارې به کور کښېني دا ښه پاکستان دی څلور جنرالان فیصلې کوي کور کمانډر د ګردې صوبې مالک دی هلکه کور کمانډره خپلې توپې صفا کوه ټوپکو ته تیل ورکوه باچهي ستا کار نه دی دا مومندو افریدو ته پرېږده دا ستا کار نه دی دا ته نشي کولی دا به یوسفزی کوي دا به خټک کوي دا به د دې وطن بچیان کې تی نشي کولی باچهي به د ولس کاري داسې پاکستان که څوک را سره چلوي نور ملګرو امامې والا خدای دې اول موږ ته هدایت وکړي انسان خو غلطي کوي زما دوستان دي ما ورته ویل لکه دا مه کوئ دا جرنیل ته ووټ مه ورکوئ 19 ترمیم کې دوی اوس نو پوه شوي دي خو لا ژبه څنډي توبه نه وباسي ما وویل چې توبه وکړه الله پاک رحیم دی غلطي خو د انسان نه کېږي خو به بعدم هم غلطي وکړه نو خیر دی راسه مردان کې ووایه چې یاره ما غلطي وکړه 19 ترمیم باندې مې دستخط وکړه وروره مولوي صاحب امامې صاحبان بله مخه نشته بیله یو ملي پاڅونه یو تحریکه چې دلته واقعي د انسانانو یو نظام جوړ شي دلته انصاف وشي ته اندازه ولګوم زموږ انصاف چیرې دی یعنې پر 1000 روپۍ پر 2000 روپۍ پر 15000 روپۍ د څپلۍ پر غلا باندې د مردان په تاڼه کې د کالوخان په تاڼه کې د سوات په تاڼه کې په سلګونو خلک ناست تا سایکل غلا کړی دی تا جیب ولی دی تا څپلۍ غلا کړي دي تا ټوپۍ غلا کړې ده او چا چې کروړونه غلا کړي دي هغو ته پاکستان ډنډه هم ورکړې ده جنډه یې هم ورکړې چې چا دغه ورکړي ځان اندازه لګوه چې کروړونه غلا کوي هغه باچا دی او چې غریب سړی دی د هغه د ډوډۍ بندوبست نه کېږي دا غل دی وایي دا ووایي بیا څه وایي اخبارونه وایي ته نه پوهېږئ دا د کړي دي تا ټوپۍ غلا کړې ده او چا چې کروړونه غلا کړي دي هغو ته پاکستان ډنډه هم ورکړې ده جنډه یې هم ورکړې چې چا دغه ورکړي ځان اندازه لګوه چې کروړونه غلا کوي هغه باچا دی او چې غریب سړی دی د هغه د ډوډۍ بندوبست نه کېږي دا غل دی وایي دا ووایي بیا څه وایي اخبارونه وایي ته نه پوهېږئ دا د اسلام کلا ده دا ومنئ هلکه اسلام داسې لکه پاکستان کې دی یاره لمنځونه خو به کوو او دستورونه به کوو روژې به نه سو خو د پاکستان د دې اسلام خو زه بېزاره یم بلکل بېزاره دا اسلام نه دی دا د کفر تماشې دي کفر دی کفر دی نو عزیزانو په دې حالاتو کې موږ د دې جبر خلاف د مردان د ښار نه د جلسې ابتدا کړې مردان په تاریخ کې د مردان مېړنی ولس په تاریخ کې هر وخت د ملي دفاع سنګر اوسېدلی دی مردان د مردان شاوخوا سیمې د بایزید روښان د بچیانو د مغلي سلطنت خلاف د مبارزې ډېر لوی مرکز و د فرنګي خلاف د مردان ولس ډېرې قربانۍ کړي دي باوخانو د مشران خلک دلته یو وار چې لنګرکوټ جوړ شو خوشحال خان یو مشهوره شعر و ور لنګرکوټ مغلو ساز کړ زه په ننګ بیا د افغان شوم که یوسف و که مندڼ و زه د واړو نګهبان شوم ورونو بل مغل کوټ ساز سوی دی بل مغل کوټ ساز سوی دی خلک کالاباغ ډیم جوړوي چې کم سړی د وطن سره مینه لري وطن مور بولي خپل ننګ جنگ ته تیار دی ورونو ملا وتړئ د خبرو وخت تیر دی د کنځلو وخت تیر دی د مبارزې وخت دی همت به کوو او د میدان سر د چابکې وار دی بس پاسو به بله نشته د مردان نه به موږ د مبارزې دا خبره شروع کوو پاکستان نه ماتو
لیکن یوه خبره دي ټول د جاسوسي القان ولیکي پنونه ورسره دي لکه الله پاک کرام کاتبین دویم څه لیکي وایي لکه صفایه ولیکه چې وروره موږ پښتونخوا ملي پارټۍ او د پښتونخوا ملي پارټۍ سره ملګري په پونم کې پارټیانې د سند قومي تحریک بلوچ قومي تحریک سرایکي قومي تحریک پښتون قومي تحریک موږ دا فیصله کړې ده که څوک موږ حلالوي غریب خلک مې دي حلال مې دي کړي که څوک موږ ونی کل نفس ذائقة الموت مرو به خیر دی چې په ته به مرو تر دې به ښه ورځ چیري چې د کام پر ننګه د کام پر دغه باندې دا څوک ډز موږ وولي تر دې بله ورځ نشته که څوک موږ وژني مړه مې دي کړي که څوک موږ جیلونو ته اچي جیلونو ته مې دي بوځي موږ دا فیصله کړې ده چې په پاکستان کې قطعا په هیڅ قیمت هم د غلامانو په توګه قطعا نه اوسو موږ به سیالان یو پښتون شمله به چګی پښتني برید به جګي پښتني جرګه به ازادی د پښتون وطن پښتونخوا وطن پر د ولس ذمهواري به د پښتون ولس جرګې د دوی څلوېښتۍ به داسې پاکستان که څوک را سره چلوي زنده باد مهرباني دونه بې ایمانان خلک تاسې اخبارونه ګورئ د هفتې کم از کم د هفتې 3 تنان پښتانه په سعودي عرب کې مري چې ته ویې ګورې سعودي عرب مې سر قلم کر دیا نوم یې وګورې نوم یې زموږ د وطن د خلکو دا د پاکستان بې ایمان کسټم دا د پاکستان بې ایمانه ادارې په کراچي کې رشوت ځینې واخلي موږ خوار خلک یو نیستۍ په مخه کړي یو چا یو غوټه رااخیستې یا سپینه یا توره یا خړه موږ په دا به لا اخته وي مجبوري ده څه او دوی پیسې ځینې واخلي هلته سعودي والا ونیسي غاړې یې پرېږدي مهرباني وکړئ په دې کې لږ سادګي مه کوئ پر دا بل روزګار د خدای موږ ته راواچوي دا کار نشو کولی چې هلته په سعودي کې پر 1 کیلو هیروین مرو راسئ په کلي کې موږ اوس هم بېغیرته خلک خو نه یو نن هم موږ دومرې بد خلک یو د کاله کم از کم پر وړو خبرو چرګه غوا چرګ د سپي جګړه د بچي جګړه پر دې موږ کم از کم د کاله چې ټول لیکې د مردان خلک 400 بنو کوهاټ علاقه ګرده وګوري د کاله کم از کم موږ 3000 ځوانان سره وژنو دا دنیا هم خرابه هغه دنیا هم خرابه په بدي اخته په تکلیف اخته ټوپکې جرګې خوارۍ زارۍ عزیزانو مه کوئ داسې مه کوئ جګړه چې کار نه دی ماما وژل مامي کونډول توره نه ده خپل تربور د کوڅې سړی وژل دا څه پهلواني نه ده سړی له به تپوس وکړي هلکه سړی څه دي وایي زه پیراري یم پیراري صاحب څه دي کړي دي پیراري ماما مړ خدای دې غر کړه څه کار وکړه ځان دې غر کړه دنیا دې غر کړه څو آخرت دې پر چی باندې بس ما دا یې ویل دا یې ویل غلطي وشوه پلانه وشوه بیا موږ ډزې وکړې دوی 3 مړ شو موږ 2 مړ دا 5000 کسه 3000 کسه موږ سره وژنو عزیزانو خدای ته وګورئ مه سره وژنئ بیا که هسې څوک لیوني دي ټوپک هلکه ټوپک زموږ وسله ده زموږ عزت دی دا به موږ ساتو کښېږده کور ته کارتوس مه ضایع کوه کښېږده کور ته راخله غوړوه یې سهار یې د خولې د خوا ګوره ماښام یې د دې بلې خوا ګوره ښه پکې ګرځه لیکن وروره غلط استعمال یې مه کوه او که ته خامخا وایې زه استعمال کوم که ته خامخا وایې چې نه ماته استعمال راوښی زه خامخا ډز کوم نو یاره زموږ په دې ملګرو کې مفتیان شته بیا به زه مفتي صاحب نه پوښتنه وکړم هغه به روغ غوندې درته ووایي چې یاره کې خامخا استعمال کوې نو پاسه د هغې خور دپاره استعمال کړه چې پر سر یې لوپټه نشته د هغه مور دپاره استعمال کړه چې نه چوپټې ده د هغه بابا دپاره استعمال کړه چې پر 15 کاله باندې چوکیدار دی نو به بیا زه هم چاربۍ ته وایم چې جار دې تر ټوپک سم فلانی خانه نو عزیزانو د دې دپاره پښتونخوا ملي پارټۍ مو جوړه کړې ده موږ چاته بد نه وایو چاته کنځل نه کوو چا سره ناروا نه کوو یوه ګناه کوو هغه مې کړې ده هغه دا ګناه ده چې موږ د خپل وطن او خپلې خاورې سره مینه لرو دا مینه که څوک بده ګڼي په دې مینه څوک خفه کېږي پر دې مینه څوک موږ حلالوي دا زموږ مجبوري ده چې کم سړی د خاورې سره مینه نه لري د پښتونخوا وطن بچی بیا پښتونخوا خبره دا خبره مې یې ښه سره یاده شوه پښتونخوا وطن کې څوک پښتانه څوک دي دا یوه غلطفهمي روانه ده پښتنو وروڼو ډېره مهرباني به کوئ خلکو زموږ وقام ته ډېرې خطرناکې منصوبې جوړې کړي دي زموږ قیمتي وطن دی
موږ په بدیو سره اخته کوي، موږ کې اختلافات هغه کوي، دوی اوبه خړوي په منځ کې کبان نیسي، په منځ کې علاقې قبضه کوي، اوبه قبضه کوي. نو عزیزانو پښتونخوا وطن کې هر هغه سړی چې په دې وطن کې کور دی او په دې وطن کې ګور دی، دا د دې وطن بچی. دا که د دیر چترال کوهستانی دی، که د سوات ګوجر دی، که د زلازاري هندکی دی، که د پېښور د کوهاټ هندکي ژبې والا دی، چې په دې وطن کې اوسي د پښتانه په خاوره کې، دلته یې کور دی، دلته یې ګور دی، دا خاوره د ځان کور بولي، د هغه دومرې حق دی لکه زما د پلار. بلکل د غونې حق دی لکه د باچا. پښتونخوا وطن پراخ وطن دی. زموږ په وطن کې کم از کم دا وخت وړې غټې 14 ژبې ویل کېږي. چترالیان خپله ژبه وایي، ګلګیتان خپله ژبه وایي، ګوجرو کې یو ژبه شته، هندکیان خپله وایي، فارسي هم شته، بله ژبه هم شته. دا زموږ د وطن ژبې دي، دا زموږ د وطن بچي دي. دا به نه شړو، دا به د ځان سره بیایو. دا کار پر پښتانه زیات دی. پښتون به د دې ذمهواری، پښتون به هغه حرکت جوړوي. دا یوسفزی، دا خټک، دا شینواری، دا افریدی، دا د دې وطن لاروبر یوسفزی، دا د دې ذمهواري ده. ورونو موږ د چا سره بدۍ نه کوو، لیکن عزیزانو د دې لوږو او سکړو څخه د خلاصون بله لاره نشته. او حق باندې جګړه کول، د خپل قام د ازادۍ دپاره مبارزه کول، دا د قرآن کریم حکم دی. قرآن کریم کې د فرعون په کیسه کې الله پاک بیانوي. الله پاک وایي چې فرعون یو ډېر غضب والا باچا و، د قومونو غلامول او د دوی بچي حلالول. بیا ما موسی ته وویل، رب العالمین په قرآن کریم کې وایي، ما موسی ته وویل چې ورسه و فرعون ته ووایه چې زما قام ستا له بندګۍ خلاص. قومي غلامي قرآن کریم بندګي بللې ده. د هغې خلاف د ظلم، د جبر، د فرعونیت، د نمرودیت خلاف پاڅېدل، دا د پیغمبرانو سنت دی. بل څوک عزیزانو د پښتون قام باندې چې دا قومي جبر دی، د ده وسایل قبضه دي، د ده ژبه قبضه ده، د ده وطن تقسیم دی، بل څوک د دې جبر خلاف ملي پاڅون کوي که نه کوي؟ بل څوک د موسی علیه السلام د سنت پر لار باندې د وخت فرعونانو ته ودرېږي که نه ودرېږي؟ نور خلک د محمد صلی الله علیه وسلم رنګه و جابر قوتونو سره مبارزه کوي که نه کوي؟ موږ ته به دعا کوئ د مردان مېړنیو خلکو، د مردان مېړنیو ولسه، موږ ته به دعا کوئ. موږ دا فیصله کړې، موږ دا فیصله کړې ده چې قسم دی د پښتون قام دا لوږي سپږي په جوړه، په روغه، په مرداباد زنده‌باد، په جلوسو او که دا ټولې ناکامه سوې، دا زموږ فیصله ده چې د دې لوږو سپږو خلاف که موږ مجبوره سو، بیا شین سوټی هم راغلو، دې کې به همت کوئ، خامخا به د مرتد ملګري کېږئ. حق غوښتل، پر حق مبارزه کول، پر حق باندې نه خاموشه کېدل، دا د ښه مسلمان نقشه ده، دا د ښه انسان نقشه ده. چاته بد نه وایو، خدای دې پنجابیان ټول جنت له بوځي، موږ بدنیتي نه یو، جنت به پراخي یاره انشاءالله. هلته به موږ د هر چا نه ډېر یو، قسم د هر چا نه به ډېر یو. ولې موږ ته سم منځونه کوو، دوی د جمعې یو منځ کوي. موږ به ټول ځو که خیر، خدای دې ټول جنت ته بوځي، موږ بدنیتۍ نه کوو. لیکن زموږ د وطن نعمتونه جولۍ ورته نه سو، خواست ورته کوو، زاري ورته کوو. موږ د قام وکیلانو ته خواست کوو، د قام پوهانو ته خواست کوو چې د دې قام د غلامۍ دا خبره مهرباني وکړئ، راوچته یې کړئ، پر دې بحث وکړئ، پر دې د خلکو سره جرګې وکړئ. رحیم صاحب ټیک وویل، پر نیم انچ اوبه باندې موږ بدي سره کوو چې اوس د دې کوڅې نیم انچ اوبه اریګیشن والا په دې کوڅه بیایي، دا کوڅه جګړه کوي، زما پایپ یې بوته، روغه باسین یې بوته، موږ خاموشه ودیو. راپاڅېدل به غواړي،